د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسي ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري دوی به هیڅ کله پر راجمع کېدلو په سپین میدان کې ستاسي سره مقابله ونه کړي که وجنګيږي هم نو په کلابندو کلیو کې پکې ناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو دوی په خپل منځو کې ډیر سخت مخالف دي ته دوی سره غونډ یو لاس غني خو د دوی زړونه یو له بل بیزاره بیل شوي دي د دوی دا حال دې عمل دی چې دوی بیا خلک دي دوی د همغه خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپل کړو خوند څه کړی دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته وایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زلتانه بیزار یم زه خو الله د عالمینو له پروردګار څخه ویریږم بیا د دوړو عاقبت دا کیدونکې دی چې د تل لپاره په دوزخ کې وي او د ظالمانو هم دغه جزا ده